تازه نن بیا چیرته ولې چاودنې وشوې، څومره کسان پکې مړه شوي دي، څومره ټپیان دي. تازه او دقیق جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. کابل، کندوز، ننګرهار او مزار شریف کې چاودنې شوې دي. په کابل، مزار شریف او کندوز ښارونو کې نن څو چاودنې شوې دي چې د مرګ ژوبلو شمېر یې دقیق معلوم نه دی. د نن ورځې وروستۍ چاودنه د مزار شریف ښار د شیعګانو په یو جومات کې شوې ده. راپورونه وایي چې په سیدکان نومي جومات کې چاودنه داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي په جمع ولاړ وو. د کابل په لویدیځ کې هم دوه چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه تلاش دانش په نوم یو ښوونځي کې شوې ده او دوهمه چې د ماین وا د کمپنۍ په سړک شوې او ویل کېږي چې په دواړو چاودنو کې ماشومان په نښه شوي دي. د کندوز ښار په دوره سیمه کې هم چاودنه شوې ده، خو د احتمالي مرګ ژوبلو او چاودنې د هدف په اړه څه نه دي ویل شوي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس چاودنه تایید کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د ننګرهار له خوږیاڼو څخه هم ترلاسه شوي راپورونه وایي چې نن هلته هم چاودنه شوې ده، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کابل په لویدیځ کې د ممتاز کورس او د عبدالرحیم شهید ښوونځي د وروستیو چاودنو مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر نور ټپیان شوي دي. خو ځینې راپورونه وایي چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې خورا زیات و. خو بلاخوا بیا تازه په مزار شریف کې د ابو علي سینا روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري امریکا غږ ته وویل چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته 10 مړي او 22 ټپیان وروړل شوي دي. لیدونکو له تاسو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو د دغه ډول چاودنو په اړه طالبانو ته څه ویل لرئ؟ باید طالبان څه وکړي، ولس ته څه پکار ده؟ خپل نظر مو په کمنټ کې لیکلی شئ. که مو تر اوسه سوله افغان نه وي سبسکرایب کړي، اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه. د خدای پامان.